بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوي ملګرو. په نننۍ کلاس کې به تاسو ته دا زده کوم چې موږ به په انګلیش کې یو کس سره پیژانګلو څنګه کوو. کو موږ د پاکستان نه بهر لاړ شو یو کس سره خپل پیژانګلو کوو، نو هغه به موږ په انګلیش کې څنګه کوو. په دې کلاس کې به تاسو ته بیسیک سیزونه هېما. مای فادر نیم زما د پلار نوم سره دا بالکل په انټروډکشن کې چاته هم وایي. دا به مخکې پخوا خلکو ویلې خو دا کنسپټ اوس ختم شوی دی. شروعات کوو. مای نیم از احمد، زما نوم احمد دی. که ته یو کس سره خپله پیژانګلو کوې چې زما نوم احمد دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي مای نیم از احمد. آی کیم فرام پاکستان، زه د پاکستان نه راغلی یم. کیم ما ځکه استعمال کو چې کیم د کم سیکنډ فارم دی. که ته یو کس ته وایې چې زه د پاکستان نه راغلی یم، نو په انګلیش کې به ورته وایې آی کیم فرام پاکستان. آی لیو ان پېښور، زه په پېښور کې اوسېږم. که موږ یو کس ته وایي چې زه په پېښور کې اوسېږم، نو په انګلیش کې به ورته سمپل وایي آی لیو ان پېښور. آی ایم 20 years old، زه د 20 کالو یم. که موږ یو کس ته وایي چې زه د 20 کالو یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي آی ایم 20 years old. آی ایم ا سټوډنټ ایټ کالج، زه په کالج کې سبق وایم، یا زه د کالج یو طالب العلم یم. نو په انګلیش کې به ورته وایي آی ایم ا سټوډنټ ایټ کالج. مای میجر از میتھمیټکس، زما اصل موضوع حساب دی. حساب وی میتھمیټکس یعنی ریاضی ته چې هم ویلی شي. آی ډونټ لایک ویسټینګ ټایم، زه نه غواړم چې وخت ضایع کړم. که موږ یو کس ته وایي چې زه نه غواړم چې زه خپل وخت ضایع کړم، نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل داسې ویلی شو I don't like wasting time. My favorite game is cricket، زما خوښه لوبه کرکټ دی. که موږ یو کس ته وایي چې زما خوښه لوبه کرکټ دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي my favorite game is cricket. I study 10 hours in a day، زه 10 ساعته سبق وایم په ورځ کې، یا 10 غنټې سټډي زه کوم په یو ورځ کې. نو په انګلیش کې به ورته وایي I study 10 hours in a day. I want to become an engineer، زه غواړم چې انجینر جوړ شم. که ته یو کس ته وایې چې زه غواړم چې انجینر جوړ شم، نو په انګلیش کې به ورته سمپل وایي I want to become an engineer. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته وښوده چې پیژانګلو به یو کس سره څنګه کوې. په دې پیژانګلو کې نور هم ډېر ټکي راځي، خو چې کله موږ د پاکستان نه بهر لاړ شو، نو په هغې کې دا نه دي ویل پکار چې زما د پلار نوم دا دی، موږ دومره ورونه یې دومره خویندې، دا بالکل نه ویل پکار. انټروډکشن دې لپاره هم ضروري دی. کله چې موږ انټرویو ته ورځو، نو پهله موږ ته وایي چې انټروډیوس یور سیلف، خپله پیژانګلو وکړه. ملګرو، دا کلاس به انشاءالله ستاسو خوښ شوی او ډېر څه به مو هم زده کړی.